بسم الله الرحمن الرحیم. راځم بیا مایکروسافټ ورډ ته. تیر درس کې مونږه هوم ټاب کې تقریبا تر دې ځای پورې درس ویلو، پاراګراف پورې. البته صرف کمانډونه او پراپرټیز هم نه دی ویلي، هغه به الخیر سره په اخر کې وایو چې کله دا کمانډونه هم خلاص کړو. دلته تقریبا دقه ځای پورې رسېدلي وو، رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ چیز دپاره مونږ استعمالو. دا بل آپشن چې ګورئ داسې وړکی غوندې آپشن دی، خو ډېر زیات مهم دی دا آپشن. زیاتره ځایونو کې چې کله یو جادو مثلا پاسپورټ برته مثال درکړم، پاسپورټ کې چې کله پاسپورټونه اعلانېږي که نه، مثلا د غزني ولایت یا د بغلان ولایت، نومونه چې دی تاسو وګورئ او نومونه ګډ وټي. یو نوم پسې څه کوي، مثلا یو ځای کې اسلام وګورئ چې مثلا په یو ځای کې اول لاین کې، بل ځای کې یو نوم چې په الف شروع شوی هغه د لاین په اخر سر کې. علت څه شي چې هغه یې سورټ کړي نه وي، منظم کړي نه وي. که چېرې تاسو سره داسې یو جدول یې 2000 نفر یې پکې 3000 نفر یې، تاسو غواړئ د الفبا په اساس باندې هغه سورټ کړئ چې مثلا زما نوم محمد اسلام دی، زه هلته لاړ شم ورته وایم چې زما نوم محمد اسلام دی، هغه کس ډېر په اسانۍ سره پیدا کولی وشي. محمد حرف ته لاړ شي پیدا یې کړي چې شته که نشته دلته، یا بل په بي باندې شروع شوی بی باندې بلال زر یې پیدا کړي داسې. نو هغه دپاره موږ سورټ استعمالو، دا سورټ. خو دې دپاره باید تا سره جدولي ټیبل ټیبل زه څه کوم، یو ټیبل ځان دلته جوړوم، راځم لیکم. که کیبورډ نه تاسو غواړئ ټیبل جوړ کړئ، یو خدای چې موږ انزرټ ته ځو دې ځای نه ټیبل خوښوو. که تاسو خپل په طبیعت باندې کیبورډ نه غواړئ ټیبل جوړ کړئ، مثلا اول خو زه دا لیکل رایټ لیفټ کوم، صحیح شوه. زه ورته چې لیکل چې زه کوم دا جدول چې جوړوم دا پښتو فارسي دی، لیکل هم پښتو فارسي کوم پکې. بل که چیرې خیر احیانا تاسو نه دا اشتباه شوي دا مې انتخاب کړی می، فرق نه کوي. ټیبل ما جوړ کړ، زه ورته چې یو کالم شروع کا منفي 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 نمبر د شمارې دپاره، بیا مثبت. دا مثبت چې دی کالم دی او منفي چې دی را ده. دا اوس یو کالم شو. بیا ورته منفي 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 یو بل کالم غټ نوم دپاره جوړوم، نوم یا اسم، بیا مثبت کالم بند شو. بل کالم جوړوم مثبت مثبت مثبت، ورته وایم چې وظیفه یې څه ده، بیا پلار نوم مثلا، صحیح شوه. بیا منفي 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 منفي، صحیح شوه. زه ورته وایم چې تذکیره نمبر، ځکه چې تذکیره معلوم شي که یو څوک په یو نوم باندې 2 نفر یې تذکیره یې معلومه شي. بیا منفي 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 او د هغه نه وروسته بیا مثبتو ته ورکوم. او دلته څه کوم، ورته وایم چې ملاحظات لیکي یا هر څه چې ستا خپل په طبیعت صحیح ده. شماره شوه، نوم شو، ولد شو، تذکیره نمبر شو پکې، او همداسې بل شی ورته ولیکه. ټیبل د بس تمدونه که بل هغه هم جوړوي، نه بس دی انټر کلیک کړه، ټیبل شی شو جوړ شو. انټر چې کله لاین جوړ کړه انټر به کلیک کوئ. اوس هم چې انټر کلیک کړه، دا هغه نورمال اندازه ده د را، دې ته ګوره را وایي، ښه داسې دې ته را وایي. او که داسې عمودي دا په نظر کې ونیسو دې ته کالم وایي. کالم که په انګلیسي کې تاسو وایي کالم څه ته ویل کېږي، را څه ته ویل کېږي. کالم چې دی، کالم از د کلیکشن اف ورټیکل سیل، د یوې خانې ته سیل وایي، حجره سیل. موږ چې په پښتو کې ته حجره وایو، انګلیش کې ورته سیل وایي. نو که چېرې ته وایي چې کالم څه ته ویل کېږي، کلیکشن اف ورټیکل سیل، د عمودي خانو مجموعې ته څه ویل کېږي، کالم ویل کېږي. کلیکشن اف هورزنټل سیل از کال را، د افقي راګانو مجموعې ته څه ویل کېږي، را ویل کېږي. نو دا مې جوړ کړ یو جدول او که چېرې تاسو غواړئ دا جدول زیات کړئ، لکه مخکې تاسو وکړه ما سره یو دانه را وه، په دې را کې 1 کالم 2 کالم 3 کالم 4 5 کالم. اوس که دا زیاتوئ ټاپ کلیک کړئ، ټاپ بل درس کې ما ویلي، ټاپ نه دی یو بټن ده، د اسکیپ نه لاندې دغه نه دلته لاندې وګورئ یو بټن ده، ټاپ زیاتېږي. خو همیشه که تاسو پام کړئ دغه عنوان دی د نورو راګانو سره باید لږ متفاوته اوسي، ځای غټ اوسي. دا مې څه که دغلته راغلم دغه دې ځای ته هر څه ته چې راځي دې لاین ته راځه، دا داسې لږ لاندې راوړته، دا عنوان دی باید لږ متفاوته اوسي. دلته راغلم ومې لیکل، شمیره مې ولیکله یا شماره مې ولیکله، فرق نه کوي، هر څه مې چې ولیکو. دغه نه لاندې راغلم دلته مې ولیکه چې نوم مې ولیکو، صحیح شوه. دې خوا ته راغلم، ګوره زه همداسې اول لیکم، ګوره تاسو څومره ګډ وډ دی، دا څنګه منظم کېږي دا به یې زده کوئ تاسو. ولد مې ولیکو یا د پلار نوم مې ولیکو، صحیح شو، پلار نوم مې ولیکو. دې خوا ته راغلم د تذکرې شمیره، د تذکرې همداسې راځي که نه شمیره، دا به لرې کړم د تذکرې شمیره، او دوی خوا ته لیکم ملاحظات. ملاحظات صحیح شو. دا مې ولیکه. اوس دا منظم کوم، دا ګوره دا څنګه منظم کېږي، دا درس تاسو لوستی دی. دا ټول سلیکټ کړه، سنټر ته یې راوړه،
صحیح شوه. اندازه یې ورته لږ ذره دې ځای نه غټه کړه او بولډ یې کړه. خو ورته دا د شمیرې نمبر دا چون وړکی غوندې کالم پکار ده اندازه کمه کړه چې زیات ځای ونه نیسي. اوس خو دا کار وشو خو دا که تاسو پام کړی دا لیکل د دې را په سر کې دي لاندې ګوره ځای لري نه منځ ته نه دي راغلي. دې دپاره که چېرې تاسو ټیبل ډیزاین کوئ دلته داسې شی نشته. کله چې تاسو ټیبل جوړ کړئ انتخاب کې خپله یو ټپ پیدا کېږي یو مینو ټیبل ډیزاین په نامه باندې دا ګورئ او بل د لیاوټ په نامه باندې. لیاوټ ته راځه ورته دا لیکل نه دي ګوره دلته الاینمنټ دی. الاینمنټ لیکل د بره غواړې لاندې غواړې د حجرې لاندې مابین کې ښي چپ کوم طرف ته غواړې. دوه قسم دي یو هوريزنټل افقي بل ورټیکل عمودي. ګوره دا لیکل چې دی فعلا ام عمودي ام افقي. عمودي چې دی عمودي د خانې په سر کې دي او افقي چې دی منځ کې دي. لکه څنګه ګورئ زه دلته یو حجره تاسو جوړوم دلته یو دنه هغه جوړوم زه یوه خانه مې جوړه کړه. دا خانه کې مې سایز غټ کړه داسې چې تاسو صحیح پرې پوه شئ. دلته مې ولیکه افغانستان صحیح شوه. دا مې لږ ذره سایز مې ورته غټ کړو دې مې سایز غټ کړو. اوس دا لیکل که تاسو وګورئ په دې حجره کې څه رقم دی ټاپ کې دی لیفټ کې یعنې د حجرې بره هغه کې چپ طرف ته دي. زه ورته یم چې دا سلیکټ کوم ورته یم دا داسې چل وکړه لیاوټ ته راغلم ورته یم وروره دا د بره یې خو سنټر کې دي. ګوره بره دي د حجرې خو سنټر منځ ته راغی ښي طرف ته دي. زه ورته یم چې نه بره دي منځ ښه عمودي څه رقم غواړې ورته یم عمودي منځ ته راوړه نه لاندې راوړه. نو دا چې یو خانه تاسو سایز زیات نه کړي نه معلومیږي تاسو ته. اوس دې کې صحیح معلومیږي. نو هغه لیکلم زه غواړم ګوره دا ټیبل مې سلیکټ کړو په دې مې رایټ کلیک کوم دا ډیلیټ کړه دا مې ختم کړو. دلته م راغلم دا مې داسې انتخاب کړو زه ورته یم چې ورور دا لیکلم څه چل وکړه ام عمودي منځ ته راوړه ام افقي منځ ته راوړه. اوس وګوره بیخي فټ راغلو جدول کې صحیح شوه. بل دا ټیبل که ستاسو پام وي دې خوا ته بیخي داسې دې خوا ته فاصله دونه ده او دې خوا ته زیاته ده فاصله. زه ورته یم دا ټیبل چې ما جوړ کړی دی دا به داسې چل وکړي فټ به یې کړي صفحه کې تر کوم اندازې پورې د صفحې کوم ځای پورې چې د صفحې اندازه ده. همدا لیاوټ ته چې راغلی ته یو کمانډ دی ګوره اټو فټ په نامه باندې اټو فټ ټو وینډو به انتخاب کړي. زیاتره کسان وایي دا ټیبل خو ما جوړ کړی بیخي وړکی دی دا څنګه داسې خواته راوړم لکه داسې دا څه غواړې دا غواړم ټوله صفحه کې منظم راشي دا سلیکټ کړه راځه دلته ګوره لیاوټ ته به راځي. دا لیاوټ مینو نه وي خو دا چې ته کله ټیبل جوړ کړې پیدا کېږي. دلته به راشي اټو فټ ته ورته اټو فټ ټو وینډو دا د صفحې اندازه څومره ده د وینډو دا په همدې صفحه کې فټ کړه دا یې خپله فټ کړه درته صحیح شوه. اوس ورته دا شمیرې ته خو د زیات ځای ورکړی دا لرې کم کړه. نوم صحیح ده او نوم صحیح ده دا لږ دونه شي د تذکرې شمیره هم صحیح ده هم صحیح ده. نو دا کار چې دی وکړو زموږ هدف خو دا هغه دی که نه سوټ څه کار کوي. اوس دا ټیبل زموږ اشتباه دی. ولې اشتباه دی ځکه پښتو فارسي کې باید شمیره ښي طرف ته وي. موږ د انګلیسي په فارمټ کې لیکلی لکه چپ نه فارسي په انګلیسي شروع کېږي شمیره مې لیکلی نوم مې لیکلی دا باید دې خوا ته واوړي او ستا اول کې هېڅ پام نه و چې دا کار ته وکړې یعنې اشتباه در نه وشوه څه چل به وکړې همدغه ټیبل چې د جوړ کړی دا به سلیکټ کړې په دې به رایټ کلیک کړې دغه ځای به نور ځایونو کې نه دغه به سلیکټ کړې په دې به رایټ کلیک کړې لاړ به شي ټیبل پراپرټیز ته دې ځای نه راځي او دې ځای نه راځي ګورئ وبخښئ لیاوټ ته چې راغلی دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د پراپرټیز ټیبل پراپرټیز دې باندې کلیک کړه. ښه ګوره دلته اوس چې انتخاب شوی ټیبل ډایرکشن ته لیفټ ټو رایټ انتخاب شوی دی. زه ورته یم وروره زه دا ټیبل اصلا ما د پښتو فارسي په اساس لیکلی دا لیفټ رایټ شو زما پام نو اوکې کلیک کړه شمیره یې دې خوا ته واړوله بیا ورپسې نوم راغی بیا د پلار نوم راغی بیا د تذکرې شمیره همداسې نور شیان ګوره منظم یې کړو. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ خپل ټیبل نور شیان کم ځای کې مثلا خانه اضافه کړئ دلته ګوره یو خو اوس نوی خواله د دې وړ پروګرام دا دی چې ته کوم ځای کې چې اضافه کوې چې دا هغه د قلم سر ته لاړ شي خپله یو مثبت بټن راځي ګوره دلته چې اضافه کوې و قلم اضافه شو بېرته ډیلیټ کوې رایټ کلیک کړه ډیلیټ کالم دلته دې پکار دی صحیح ده دا مې بېرته سلیکټ کړو ډیلیټ مې ورته ویلی اوس دا منظم نه دی بېرته مې سلیکټ کړم دا فټ کړه صفحه کې منظم شو. نو هدف زما دا دی چې راځم هغه ته جدول ته راځم نو دلته ما نمبر ولیکو 1 2 3 4 5 6 7 9 او 10 راغله مې څو نومونه لیکم مثلا اول لیکم بلال صحیح شوه والد صاحب نوم
قاری څه وایه نور محمد. تذکرې نمبر د مثال په طور باندې ښه څه کومه دا مې ولیکه لکه لس دا مې ورته ولیکه چې تاسو سوټ باندې پوه شئ چې سوټ سره هم کار کوي. صحیح شو؟ ملاحظات کې چې نه لیکم. بل لیکمه محمد اسلام دا مې ولیکو. ومې لیکه د پلار نوم مثلا سیف الدین او د تذکرې نمبر مې ولیکو چې شی شل. په همدې شکل راغلم ومې لیکه اجمل. والد صاحب نوم یې خان آقا د مثال په طور باندې. د دې نمبر دی 10 په همدې شکل. او بل خالد خیر نه ده شروع شوی. والد صاحب نوم خالد دام عاشق. او تذکرې نمبر یاد دی؟ تذکرې نمبر ځان نه زه لیکم مثلا لیکم څلوېښت. صحیح شوه؟ دا نومونه دي. تا زه غواړم څه کوم سوټ یې کړمه. جدول د 1000 نفره دي په دې خاطر چې هغه اداري کس لږ زره کار یې اسانه شي. دا به سلک کړي دا ټیبل. یو خو د شمیرې په اساس باندې سوټ کېږي. خو دلته که د ستاسو پام وي موږ ته شمیرې په درد نه خوري. موږ باید سوټ د نوم په اساس وکړو او د نمبر په اساس باندې. ځکه یو سړی وایي وروره ما ته تذکرې نمبر یاد دی. ښه کم تذکرې نمبر څو دی؟ شل. ډایرکټ یو دقیقه کې پیدا کولی شل دا نمبر دی. صحیح ده؟ یو څوک وایي چې مثلا زما نوم بلال دی. ته کولی شي د بې په اساس باندې مغه سوټ کړي. اوس غلط دی دا که نه. ګوره اول الف دلته راغلی دی، بې دلته راغلی، میم دلته راغلی، خې دلته راغلی. باید اول الف وي، بیا بی، بیا خې، بیا میم. داسې نور. نو دا چې د انتخاب که راځه دلته خپل درس ته راځو. دا نور اضافه خبرې وې. هوم ته راځو. دلته ګوره سوټ انتخاب راغلی دی. سوټ باندې کلیک. سوټ باندې چې کلیک وکړو دا صفحه دې خو ته راوړم. اول ټولو نه مخکې به تاسو څه کار کوئ دغه هغه ته به راشي. دا دوه اپشن ته تا نه پوښتنه کوي آیا ستا دا ټیبل عنوان لري که بې عنوانه دا غواړې ته منظم کړي. که چیرې تا ورته ویلې چې یس مای ټیبل هز هیډر را، زما ټیبل عنوان لري. هیډر را یعنې یو را د عنوان دپاره. نو بیا څه چل کوي؟ دغه شمیره، نوم، پلار نوم، دا اول را چې دی د عنوان په شکل ځان سره نیسي. هغه ثابت پاتې کېږي، هغه سوټ کې نه راوړي. اوس که چیرې زه ورته وایم چې دا هغه نه دی، عنوان نه دی، نون به یې ټولو کې اخر ته راشي. دا اشتباه ده. دا عنوان دی. ورته هغه سره کار مه لره، هغه عنوان دی. مای ټیبل هز هیډر را. او که نه وي همداسې نومونه دي لیکلي سوټ کوي. بیا به ورته چې نو مای ټیبل هز نو هیډر را، زما ټیبل هیډر را نه لري. زه ورته وایم لري. ښه دا چې د انتخاب کو تا نه پوښتنه کوي چې وروره سوټ بای دا جدول چې ته غواړې ټیبل دا سوټ کړي، ترتیب کړي د کوم کالم په اساس؟ د نوم په اساس باندې، د شمیرې په اساس. دغه اول د عنوانونه نه دي، دا ځان سره د عنوان په شکل اخلي. ګوره شمیره، نوم. او که د ویلې چې نو هیډر را، بیا دلته چې دی هغه ورکېږي، نه راځي. ځکه تا ویل زما ټیبل عنوان نه لري. نو زه ته چې نه عنوان لري. ښه شمیرې په اساس غواړئ، د نوم په اساس غواړئ، ورته بلکل د نوم په اساس غواړم. دا ترتیب کومه زه. ښه د نوم په اساس چې غواړې د کالم کې تا څه شي لیکلي دي؟ نوم کالم چې دی، اسم کالم، دې کې ټیکس دی، نمبر دی، تاریخ دی. چې مونږ پوه شو د هماغه په اساس یې سوټ کړو درته. زه ورته یم نه نمبر دی نه تاریخ، دا صرف لیکل دي. الف با حروف دي. ښه څه رقم منظم کړم؟ اسنډنګ الف تایا، الف ب ت س جیم داسې که نه ډسنډنګ یا او دا برعکس یم د اخر نه شروع کوم پې. صحیح ده؟ نه ورته یم داسې ورور هغه څوک سوټینګ کوي، اسنډنګ کا بیخي صحیح ده. بل کالم سوټ کوي، نام دا یو باندې سوټ کا. اوکې کلیک کوه. ستاسو وګورئ اول چې شی راوړی ما ته اجمل. دا خو چون ټیبل زمونږ هغه و که نه زیات. اوس ګورئ که چېرې زه دا داسې چل کړم، دا نور لرې کړم، دا دونه ځای مې ورته هغه کړه، دا مې ډیلیټ کړه. دا راګانې مې ډیلیټ کړې، خالي راګانې دې ولې پرنټ کړم؟ زه پرنټ نه غواړم. اوس مې دا ټیبل سلیکټ کړه. نو اوس ګورئ ګډوډ دی راغلم. دلته ټول شیان انتخاب شوي دي. د نوم په اساس سورټینګ کوم، ورته اسنډینګ کا. اوکې کلیک. اوس وګوره اول اجمل راغی، بیا بلال راغی، بیا خالد راغی، بیا محمد اسلام راغی. صحیح ده؟ په دې شکل ته کولی شي ډېر په اسانۍ باندې سورټینګ کړي. او که ته وایې چې نه دا لرې کا، دا کیدای شي یو نوم 2-3 دفعې وسي، د نمبر د تذکرې د نمبر په اساس باندې سورټ کړه، یا د پاسپورټ نمبر په اساس باندې سورټ ته چې راغلی دلته راشه، ورته وروره دا لرې کا، د تذکرې نمبر په اساس باندې دا سورټ کړه. اوکې کلیک کا، دا سورټ کوي. بله خبره، بله مهمه خبره دا ده چې ګوره که چیرې تاسو سره جدول ډېر غټي، اوس ګوره دغه ټیبل زه غټومه، ټیبل مې غټ کړو، همدا لیکل مې چې دلته کړي همدا زه کاپي کومه، دلته یې څه کوم پیسټ کومه. دا قضیې کې دا 4 کالمه دي که نه،
دا مې پیسټ کړو دلته. فکر وکړئ دونه ډیټا ده ما سره، نور هم زیاتوم. بیا مې دا سلیکټ کړو، کاپي مې کړو او دا ټیبل غټوم زه داسې ټاپ باندې مې کلک، ټیبل څه شو غټ شو. بیا مې دونه ساحه انتخاب کړ، تقریبا شپږ وراګان، دا مې پیسټ کړې او نمبر مې څه کړو دلته مې ولیکه چې 5 شپږ 7 8 9 10 11 12 13 14 او 15. آخري را مې ختمه کړه. اوس بعضې کسانو په هغه کې چې موږ ملاحظات لرو، صحیح ده. زه راځم مثلا دلته دغه کس چې دی دا بلال، د دې پاسپورټ نشته دی، دته پاسپورټ صادر کړی نه دی، صحیح شوه. زه ته لیکم چې مثلا اشتباه د تذکره، یا لیکم چې جعلي، صحیح ده، تذکرې جعلي، تذکرې جعلي مې ورته ولیکله. دې ته مې جعلي همداسې راځي که نه، دا مې کاپي کړو، دته مې د هغه وکړو، کومنټ مې وکړو، د محمد اسلام ته مې وکړو او بل د خالد ته مې وکړو. کسان خو ما سره ډېر دي، خو یو تعداد کسان چې شي دي هغې پاسپورټونه نه دي راغلي. په دې خاطر چې ته پوه شې چې دا جدول کې کم کسان دي، د 1000 نفرو کې چې 3 نفر دي چې پاسپورټونه نه دي راغلي، دا چې ته ورق اړه هر یو ورق کې یو نفر پیدا کړې، څه کوې ورته دا ماته سوټ کا. راځه دلته سوټ انتخاب کو، د چیش په اساس باندې، تذکرې د شمیرې په اساس، د ملاحظات په اساس باندې. اوس څه چل کوي، کله چې اوکې کلیک کې دا کم کسان چې جعلي یا اول ته راوړي یا اخر ته راوړي درته، نو ستا ته ګور دا جعلي تذکرو والا دا ټول لاندې راوستلو چې دغه کسان تذکرې جعلي دي ځکه پاسپورټونه صادر شوي نه دي. که چېرې تا ته پاسپورټ دپاره راغله مالته ځان سره کېنوه. نو په دې شکل تاسو سوټینګ کوئ، د ټیبل سوټ ټک شکل باندې کېږي. سوال لرئ دی کې دلته ګوره موږ سره بعضې آپشن نور هم دي. آپشن دا آپشن موږ دې دپاره استعمالو که چیرې تا سره ټیبل نه اوسي. اوس ګوره ټیبل څه مطلب، ټیبل نه اوسي، دغه لیکل مې ختم کړو، دا مې څه کړو ختم یې کړو. دا ټیبل ما واغسته، کنورټ کوم یې، کنورټ چیز ته کنورټ کوم، ساده لیکل ته کنورټ کوم. راغلم دلته ګوره ټیبل کې ما سره دلته څه شو، ټیبل دلته دی که نه، لیاوټ دلته دی. دلته یو کمانډ دی موږ سره په دې لیاوټ مینو کې، ټاپ کې، مینو نه ټاپ، کنورټ ټو ټیکس. ته غواړې دا لیکل څه کې ټیکس ته واړی، صحیح شوه. ټیکس ته چې اړی او د دوی په منځ کې چې استعمال که، زه ورته یم چې کاما استعمال که، د هر یو کالم په منځ کې کاما استعمال که. اوکې کلیک که. دا لیکل چې کړو ټیکس ته یې واړولو که وانه اړولو. اوس چون دا د پښتو فارسي په اساس باندې تنظیم نه دي، دا څه کوم ته رایټ ټو لیفټ ته واړوه. اوس ګوره منظم شو. شمیره دو چې څوک دی، محمد اسلام دی، کاما پلار نوم سیف الدین دی، کاما د تذکرې نمبر دی. ملاحظات نه لري. ګور ټولې په همدې شکل څه کړي ترتیب کړي دي. اوس که چیرې دا تاسو سوټ کول غواړئ د مثال په طور، صحیح شوه، آپشن د چې راغلی دلته به ورته انتخابی چې دا ته چې سوټ کوې د منځ کې د فیلډونو په منځ کې سپریټر چې شي دی، کامه ده، ټاپ دی، یا کوم بل سمبول دی، سلاش دی، ډاش دی، چې شي دی، هغه وخت کې دا موږ استعمالو. او دا آپشن چې دی دا کله چې تاسو فارسي پښتو باندې ټیبل جوړ کړئ، ګوره مثلا الف لام دی که نه دی، دلته انتخاب کړی دی. دا اوس یو بل هغه دی، زه ورته یم چې الف لام نه تیر شه، دا مه سوټ کوه، دا مه سوټ کوه. نو کیس سنسټیو لغتونه دا مثلا سوټ کا یا مه سوټ کوه، دې ځین دا انتخابول شي. چون لاندې ګوره دلته چې انتخاب پرشن ایران انتخاب شوی، دا لکه هغه وخت کې موږ استعمالو. نو خلاصه د سوټینګ دپاره تاسو د دغه کمانډ څخه استفاده کوئ چې کله تاسو ټیبل د سره سوټ کوئ نو دا موږ استعمالو. اوس که چیرې دا بیرته زه وغواړم ټیبل ته واړومه، بیا راځم دلته راشه، تاسو وګوره انزرټ کې دی، فکر کوم ما سره که نه کم ځای کې دی، او دلته راشه، دلته وګوره موږ سره کنورټ په نامه باندې هغه دی ټیبل، کنورټ ټیکس ټو ټیبل، لیکل دی ټیبل ته اړومه، دې باندې کلیک کړه. ښه ما ته وایي چې د چی د فیلډونو په منځ کې سپریټر ته چې استعمال کړی، ما کاما استعمال کړی که نه، کاما تیار انتخاب شوې ده. کالمونه شیان خپله جوړوي درته، کامې ته ګوري ما جوړوي، فقط اوکې کلیک کړه. اوکې چې د کلیک کړو ټیبل جوړ کړو بیرته که نه، هماغه لیکلې ټیبل ته واړولو، بیا یې سوټ که، مشکل حل دی. نو ټیبل ډېر زیات مهم شی دی. زیاتره کارونه چې تاسو ورډ پروګرام کې کوئ نو په هغه ټولو کې تاسو ټیبل څخه استفاده کوئ. ټیبل زیات تاسو ته استعمال پکارېږي. دا موږ سره چې شی هوم ټاپ کې ټیبل، دا خو پاراګراف مارک دی. پاراګراف مارک څه کار کوي، دا ټیبل ما رایټ کلیک کړ، ډیلیټ مې کړم، زه لاړ شم. دلته راغلم ما څو پاراګرافه لیکل وکړو، 100 پاراګرافه، 3 پاراګرافه دي که نه دي. زه ورته ما ته په نښه کړه چې زما پاراګراف کوم ځای کې ختمیږي. دا پاراګراف مارک دی، په دې کلیکه و یو پاراګراف ستا دلته ختم شوی دی، یو دلته ختم شوی، یو دلته ختم شوی دی، او نور پاراګرافونه نه لري ته.
او کوی چې نه یاره دا سمبول ته لرې که دا په درد نه خوري هسې ناق ځای نیولی دی لرې شو صرف پاراګراف مارک دی تاسو پاراګراف دا چې ګورئ سټایلونه دي سټایلونه بعضې وخت کې موږ د عنوان دپاره م استعمالو مثلا زه راځم لیکم افغانستان او د هغه نه لاندې راغلم ښه عنوان څه شي ورته ورکوم پروینسز اف افغانستان یا پروینس اف افغانستان د افغانستان ولایتونه او دا مې سلیکټ کړو دته غواړم چې کوم څه ډیزاین ورکړی هیډنګ ورکړی لکه دا زما اولی عنوان دی هیډنګ مې ورته ورکړه هیډنګ 1 مې ورته ورکړه دا مې بولډ هم که دلته د هغه نه لاندې بیا راغلم ومې لیکه چې مثلا اول مې بغلان ولیکه پکې صحیح ده دې ته زه دا چون د دې دا مین اصلي عنوان دی د هغه نه لاندې نور عنوانونه دي دې ته دویم عنوان ورکوم هیډنګ ورکوم هیډنګ یعنې عنوان اولی عنوان دی که نه فرعي عنوان دی دا زه ورته وایم دا فرعي عنوان دی دویم مې واخیسته اوس که چیرې زه وغواړم چې په بغلان کې ولسوالیان هم ذکر کړمه هغه به یې دریم عنوان ورته ورکوم هیډنګ ورته ورکوم هیډنګ 3 ځکه په ولایت کې نور فرعي ولسوالۍ دي موږ سره نو هیډنګونه دې دپاره استعمال ګوره هیډنګ 1 هیډنګ 2 اصلي هغه ټول نه اوله موضوع هیډنګ 1 کې نیسو موږ د ورپسې دویمه موضوع هیډنګ 2 کې نیسو ورپسې دریم موضوع هیډنګ 3 کې نیسو او دا نور چې ګورې دا ټول سټایلونه دي د لیکل ته د کومه سټایل ورکې دا مې سلیکټ کړه زه ورته وایم چې یاره دې ته دا سټایل ورکوم دا اوس وګوره بل دا سټایل ورته ورکوم دا ګوره بدلېږي که نه بدلېږي لیکلو دا بلټن تیار جوړ شوي سټایلونه دي که ته وایې چې زه خپل ځان ته یو سټایل جوړوم استاد راځه کریټ سټایل باندې کلیک کړه د چا په نامه باندې سټایل جوړوې ورته مای سټایل په نامه باندې وبخښئ مای سټایل په نامه باندې سټایل جوړوم ښه نوم خو دې ته ورکړه خو دک څه رقم سټایل غواړې موډیفای ته راځه موډیفای ته چې راغله ګوره هماغه کیسې دي ستا د سټایل نوم دا دی غواړې لیکل د بورډ شي اندازه یې څومره اوسي زما د لیکلو اندازه یې 12 سي ښه فونټ د کوم سټایل کې اوسي زه ورته وایم چې یاره دا کیلبري نه استعمالوم ټایم نیو رومنس دا استعمالوم پکې ښه صحیح شوه لیکل دی د صفحې په سنټر کې رایټ کې لیفټ کې څومره چېرته ټول خبرې چې دې سیټ کړې د هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کړه اوکې چې دې کلیک وګوره دا سټایل تطبیق شو په دې باندې که نه یا مثلا ما نور لیکل وکړو راغلم نو ته نور لیکل وکړو صحیح ده دا لیکل ګوره ساده دي د مثال په طور دا مې سلیکټ کوم کلیر فارمټینګ لیکل ساده دي که نه دې باندې ته غواړې هغه خپل سټایل اپلای کړي ستا سټایل به دلته راغلی دلته راشه دا خو پخواني دي که نه مای سټایل دلته راغلی که نه پروت دی که نه دی په دې کلیک ستا سټایل شته دی هلته نو دا دې دپاره استعمالیږي چې ته غواړې لیکل ته یو سټایل ورکړي عنوان ته لیکلو ته په همدې شکل نور دغه میسجونه چې ګورې دا چې راکوي دلته ګوره دا زیډ میسجونه چې دي دا انفارمیشن میسج دي دا دې دپاره راکوي چې دا کوم فون دلته استعمالوي یا استعمال کړی دا ستا کمپیوټر کې نشته دی ګوره لیکي مسنګ پروفینګ ټولز دا فون موږ سره نشته دی نو که چېرې دا ډاونلوډ کړئ انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کولی شي سټایل دې دپاره استعمالېږي راځو چېرته فایند ته راځو فایند ډېر مهم کمانډ دی راغلم دلته مې لیکل ډېر زیات وکړو دا سټایل مې لرې کړو نورمال سټایل مې واغېستو تقریبا 12 صفحې لیکل مې وکړو تقریبا 11 دي که 12 صفحې دي نه پوهېږم زه اوس په ټولو کې اخري صفحه کې یم چېرته یم اخري صفحه کې یم دې کې تا سره یو مشخص لغت ورک دی دې لیکلو کې زه خو اول داسې لیک کوم دغه اندازه لږ زره جوړه کړم دا جسټیفای کړم چې بیخي بد ښکارېده اوس وګورئ اوس ښه شو لږ زره که نه دلته راغلم ورته یم وروره دې فایل کې وګوره یو کتاب دی ما نه یو لغت ورک شوی یو موضوع ده چې دا به په کومه صفحه کې دا موضوع زما کتاب چې دی فهرست منابع نه لري چې دا عنوان په کوم ځای کې دا عنوان نو دې لپاره اعظم فایند باندې مې کلیک کړه یو خو دا عادي فایند یو دلته چې راشي فایند موږ زه په دې فایند باندې مې کلیک وکړو ورور تا ته څه شی پکار دي ما ته یو لغت دی په نوم د بیفور یو عنوان دی هر شی چې دی دا ما نه ورک شوی وګوره کوم ځای کې دی ما ته اول دلته جواب راکوي 22 جواب موږ ته پیدا کړی دا کوم شی چې تا سرچ کړی 22 دانې دی فایل کې موجود دي صحیح شوه د هیډنګونو په اساس کتل غواړې د پیج په اساس کتل غواړې که د ریزلټ په اساس د ریزلټ په اساس ګوره یو دا دی ګوره هغه هایلایټ کوي درته اټومیټیکلي وینې دلته هم راته ښیي ښه دا کوم ځای کې دا وښیه وایي دا په دې صفحه کې دی دا په کوم ځای کې دی دا په دې صفحه کې دی او که ته وایې چې نه دا فایند ما ته نه دی پکار شارټکټ کی څه ده د فایند کنټرول اف فایند په چې شروع شوی دی اف کنټرول اف فایند ګوره راغی ډایرکټ یو کتاب دی پی ډي اف اوسي هر شی اوسي په همدې شکل سرچ کېږي بل دې نه لاندې موږ سره ګوره اډوانس فایند دی دا خو عادي فایند و چې دا شی ما ته پیدا کړ دې کې بیا ډېرې قصې دي راشه دلته چې راغلی دلته ګوره فایند هم شته ریپلیس هم شته ګوټو هم شته دی بیا جدا جدا هم راوستي ګوره فایند ریپلیس او د بل لاندې چې دی ګوټو یو ځای هم راوستي جدا جدا هم راوستي په دې مې کلیک وکړو هلکه تا ته څه شی پکار دی زه ورته وایم چې وروره ما ته یو لغت دی په نوم د بیفور دا پیدا کړه ښه
هایلایټ کوم درته هایلایټ آل وای دا ټول شي دي هایلایټ څه ته ویل کېږي په نښه کول ته صحیح شوه نو ګور دا وایي فاین دی ښه صحیح ده اوس که چېرته وایي چې هایلایټ کوی ما کلیر هایلایټ ما ته یې وښیه فاین نیکسټ یو دا دی یو دا دی یو دا دی ګورې لاندې روان دی زه ورته یم څه چل وکړه که چېرته تا یو ځای سلیکټ کړی کرنټ سلیکشن هماغه ځای کې پیدا کوي نور نه پیدا کوي ته مثلا ما سره دغه پاراګراف دی زه ورته یم دغه پاراګراف کې وګوره فاین چې بیفور چېرته لیکل شوی ته ما ته وښیه شته که نشته دی دلته به چی انتخاب یې ورته کرنټ سلیکشن چې کوم ځای ما سلیکټ کړی فاین کلیک بالکل او که چېرته ته ولې چې مین ډاکومنټ په ټول ډاکومنټ کې ورته ولټوه نو دلته بیا نور آپشن دي موږ سره مور آپشن اوس که دا درس ورنه کړم تاسو ورسره خسته کېږي که درس ورنه کړم نور کسان چې ویډیوګانې ګوري وایي استاد دا درس تېر کړی دی او که درس ورکوم تاسو ټول باندې خوب راغلی دی څو نفره ده بس خوب کې راغلی دی نو دلته مې چې دا بیفور سرچ که ګورئ که چیرې زه اوس ورته وایم چې دا پیدا کوی شته دی ګوره پیدا کوي که نه پیدا کوي راته خو که چیرې زه میچ کیس باندې کلیک کړم بیا راته څه وایي ګوره ورډ فینیشډ سرچینګ د ډاکومنټ موږ دا ټول ډاکومنټ سرچ کو خو دا فایل پکې پیدا دا چې تا لیکل دا پکې پیدا نه شو ګوره هغه شته دی خو نه پیدا کوي راته ولې نه پیدا کوي ځکه دا آپشن ما انتخاب کړی میچ کیس دا معنا چې دا کوم لغت چې ما دلته درته لیکلی دا به ته مچ کوې ورسره مقایسه کوې به که په همدې شکل باندې تنه حروف پسې به نه ګرځې که په همدې شکل لیکلو باندې ما لیکلی دی که پیدا شو راته پیدا یې که که نه شو اوس د دې دواړو کیس فرق کوي که نه کوي څه فرق کوي نه بی ګوره کیس موږ ویلي کیس سینسټیو دلته دا معنا ورکوي چې دا کیس سینسټیو دی ته به کیس ته ګورې غټ حرف چې و غټ حرف والا پیدا که کوو پیدا یې که کوی چې نه مې پیدا که اوس که چېرې زه دغه بي وړه کړم ورته ګوره اوس مې بي وړه کړه اوس ورته وایم وایي شته دی ګوره پیدا کوي که نه پیدا کوي ځکه دا کیس او دا کیس یو شی دی که نه نو پوه شي په خبر باندې او ای که اوسي که نه اوسي فرق نه کوي خو لیکلي یو رقم اوسي دا اوس وګوره پیدا کوي راته وینې پیدا کوي راته نو په دې شکل باندې مونږ کولی شو څه چل وکړو سرچینګ وکړو او که چیرې تا دا ورته انتخاب کړی فاین هول ورډ اونلی دلته زه راغلم ومې لیکه چې ویلکم ټو کمپیوټر کلاس @HIK دا ای پاتې دلته دا مې ولیکو دا مې چې ولیکو دا مې سلیکټ کو او لاندې مې پیسټ کوی پیسټ نور ځایونو کې مې پیسټ کو دا لیکل کنټرول سی کاپي او بیا پیسټ مې کو اوس زه راغلم زه ورته یم چې یاره دې کې ما نه یو لغت ورک شوی دی راغلم چېرته فاین ته اډوانس فاین مې ته کلیک ګور دا ډېر مهم دی دې ته به صحیح توجه کوئ که چیرې زه ورته ولیکم چې کمپیوټر آر مې پرېښودو او دې شیانو نه کلیک لرې کوم اوس پیدا کوي راته که نه پیدا کوي که نه خو چې کیس باندې مې کلیک بیا نه پیدا کوي ولې نه پیدا کوي ځکه چې دلته سی غټه ده هلته وړو حرف بنده کیس یې فرق کوي بغیر د ده نه که چیرې ګور اوس دلته یو حرف کم دی که نه بیا هم پیدا کوي که نه پیدا کوي خو که چیرې په دې کلیک وکړم فاین هولډ ورډ اونلی دا په دې معنا مکمل لغت پیدا کړه که په دغه شکل مکمل لغت دلته و ما ته پیدا کړه که نه و جواب راکړه اوس دا خو مکمل لغت نه دی او داسې مکمل لغت موږ نه لرو دلته لرو نه لرو اوس ګوره ما ته وایي جواب راکوي we have finished searching the document یا word has finished the searching document موږ سرچینګ وکړو خو چې هم پیدا نه کړو او که چیرې ته وایې چې دا شرط ایسته که بیا وایي شته و دا شرط چې لرې کې شته دی بلکل په همدې شکل یوز ویل کارډ څه دپاره استعمالیږي زه ورته یم چې ما ته هغه لغت پیدا کړه چې شروع په څه شوي په سی باندې شوي دلته وګوره یوز ویل کارډ ورته انتخاب کې اوس وایي دا ګورې وبښئ سی مې ورته واخیستو او هغه نه وروسته مې دا مې ورته ولیکئ دا په چی شروع شوي دي په سی شروع شوي دي ګوره سی او د هغه نه وروسته سټار څه معنا چې هغه لغت په سی شروع شوی اوس وګوره پیدا کوي که نه پیدا کوي ویل کارډ دې دپاره استعمالو او که دې نه کلیک لرې کړم اوس وګوره نه پیدا کوي ویل کارډ دې دپاره استعمالیږي ساوند لایک څه دپاره استعمالیږي ګورئ انګلیش باندې خو به انشاءالله یو څه نه څه پوهېږي دلته زه لیکم ګوره دا خط اندازه لږ زیاتومه ومې لیکو ګوډ مې ولیکو صحیح شوه بیا مې ګوډ ولیکو یا مې ولیکو چې هاف صحیح شوه هاف او بیا مې ولیکو هاف صحیح شوه دا مې ولیکو زه اوس دلته راځم راغلم هلته اډوانس فاین ته راغلم ورته ما ته څه پیدا کړه هاف پیدا کړه
شی پیدا که هف پیدا که. اوس خو که چیرې زه فایند کلیک کوم یو هف هغه پیدا کوي راته بس نور نه پیدا کوي. زه ورته یم داسې چالو که چې دغه هف ته وګوره داسې نور لغتونه دلته شته چې ساوند لایک اواز د سره یو شي تلفظ یو شي تلفظ کې لکه دل مقایسه کېږي و یو دا دی بل دا دی او بل دا دی تلفظ یې لږ زره یو شي د ساوند لایک یو شی دی پکې. او بل فاین آل ورډ فارم دا هم انګلیسي سره کار کوي. اوس زه لیکمه د تلو اول حرف فارم چیرې ګو دویم وینټ او دریم فارم ګان دی دی که نه ګو وینټ ګان. زه ورته یم چې راشه دلته راغلم ورته یم دلته یو لغت لیکم ورته د ګو تلک ته ویل کېږي تک ته ویل کېږي د دې ټول فارمونه ماته پیدا کړه انګلیش له لحاظه. فاین آل ورډ فارمز وایي خپله یې دا دی سیکنډ فارم دا دی او تھرډ فارم دا دی دا درته پیدا کوي. او دا نور چې دا هم فارسي او شیانو دپاره استعمالېږي مخکې هم درته ویلې که نه. اوس وګوره میچ حلیف حمزه او میچ نور که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې فارسي پښتو نه انسټال دا شیان کار نه کوي دا ګورې دا نه یې هلته پکې اصلي سټنډرډ دقه دی خبره پوه شي. فارمټ څه دپاره استعمالوي فارمټ دې دپاره استعمالوي دغه به م ووایو چې بس بیا هغه نه بعد ځئ له خیر سره چې تاسو هم ډېر ښه ستاسې نه بس لیکل مې وکړو دلته ډېر دونه لیکل مې وکړو او په دې لیکلو کې مې ګوره دلته ما سره یو لغت شته دی بیفور څه شو دلته چې ما سره ویډیو دلته هم شته که نه دا ویډیو مې واخیستله بولډ مې کړله سایز مې 12 که ورته او بله ویډیو هم دلته ما سره شته دی وګورئ چې کوم بل ځای کې ویډیو ما لیکلې ده که نه ده لیکلې او دلته هم ده که نه دا مې عادي همداسې پرېښودو او دې ځای کې هم ویډیو شته را سره شته که نه شته دغه لیکل مې ختم کړو هماغه بیا زه کاپي کوم دلته پیسټ کوم کاپي پیسټ 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 مې کوم څو ځایونه کې زه چې کله اوس ورته راشم ورته ما ته فایند کا چی فایند کا ویډیو فایند کا اوس ټول راته پیدا کوي که نه ټول ویډیوګانې ښیي راته که نه زه ورته یم چې نه وروره دا ماته نه ده پکار فارمټ ته راشه چی شی دې پکار دی چې دا دې نه دی پکار فون ته راشه ورته هغه ویډیو چې لیکلي چی شی اوسي ما بولډ کړي اوسي دلته وګوره دلته راغلم ورته یم چې لیکلي ما څه رقم کړي بولډ کړي مې ګوره اوس دا بولډ شو دا چې د فارسي دپاره دا انګلیسي دپاره دی لیکلي بولډ اوسي او اندازه یې څومره اوسي 12 اوسي اوکې کلیک اوس څه کوي راته فاین کلیک و یو دا دی یو دا دی یو دا دی انور ماته نه ښیي نه ښیي نو دا چې دی دا فاین کې فارمټ دی دپاره استعمالو چې هر رقم فارمټ تا ورکړي سپیشل کرکټر دی دپاره استعمالیږي. زه ورته یم چې ته څه چل وکړه ما ته پاراګراف مارک استعمال کړه چې کوم ځای کې ما نوی پاراګراف شروع کړی دی یو سر نه شروع کېږي ښه صبر وکړئ یو دا دی یو منټ صبر کړه دا به زه لرې کړمه دا مې لرې کړه ورته ما ته پاراګراف مارک پیدا کړه اوس ګوره و یو دلته دی لږ سر کوه ښه سر نه انتخابومه دا مې سلیکټ کړو ډیلیټ مې کړه صحیح شوه نوي لیکل مې کړو ورته همدې ځای کې ما ته پاراګراف مارک پیدا کړه دا پاراګراف مارک دی که نه دی ورته چې کوم ځای کې زما پاراګراف هغه شوی دی دا مې پاک راغلم دلته سپیشل ته راغلم ورته ما ته څه چل وکړه پاراګراف مارک پیدا کړه یو دوه درې ښه دی پیدا نه کړه خیر بل ورته انتخابوم زه ورته چې کوم ځای کې ما ټاپ استعمال کړی چې استعمال کړی ټاپ زه دلته راغلم ګور دې ځای کې ومې لیکه نیم مې ولیکه ټاپ مې کلیک کړه صحیح شوه بیا مې فادر نیم ولیکه او انټر مې کړه اوس دلته زه راغلم بره ورته دې ځای کې ما ته شی پیدا کړه ته ما ته پیدا کړه دا مې پاک کړه ورته د دې په ځای باندې ما ته شی پیدا کړه ټاپ پیدا کړه چې کوم ځای کې ما ټاپ استعمال کړی دا بیا ور سلیکټ کوم کله کله سی بیسوري کوي فایند یس نو پوهېږم ولې نه کار نه ورکوي په هر صورت نو فارمټینګ چې انتخاب کې پیدا کوي درته خو دا ولې نه کوي کار یو دقه یو بل شی ورته ووایم مړه خیر دی اني کرکټر هر یو حرف راته پیدا کړه ګوره اوس هر یو حرف پیدا کړي راته دا لعنتي کله کله داسې کېږي ښه زه ورته یم چې اني لیټر هر یو لیټر راته پیدا کړه اني کرکټر هر یو نمبر راته پیدا ګوره اني ډیجټ دلته شته ما سره ډیجټ نشته که نه نو ډیجټ نمبر ته ویل کېږي 0 نه تر 9 پورې هغه راته پیدا کړه خلاصه دې کې ډېر شیان دي ته وایې چې فوټ نوټ پیدا کړه تا کالم بریک پیدا کړه تا پاراګراف کرکټر چې چی شی ته په کاري پیدا کوي درته نو دا خو فایندو صحیح شوه د فایند په دې طریقه باندې تاسو فایند استعمالولی شئ بل تا دونه لیکل ما کړي دي یاره زه هغه پخوانۍ جمله خپله ما چې لیکلې وه ویلکم ټو کمپیوټر کلاس دا مې ولیکو او دلته مې غلط که اس مې 4 دفعې ولیکو
غلط شو درانه صحیح ده کمپیوټر ماته وایي چې دا ایستا غلط کړی دی چې دې کړي غلط کړی دی اوس ته غواړې چې دا اصلاح کې لس صفحې دي لس صفحو کې چې دا هر یو لغت دا لرې کوې ودرېږه ورور دا خو ما غلط کړی دلته کلاس ولیکمه بیا دې ته راځي دا خو ډېر وخت نیسي څه چل به کوې راځئ به دلته موږ سره یو کمانډ دی اډوانس کې هم شته دی ګوره ریپلیس او دلته هم شته ریپلیس شارټکټ کی چې د کنټرول ایچ شارټکټ کی ده د ریپلیس ښه غواړي یو لغت بل لغت ته تبدیل کوو فاین ورډ څه شی درته پیدا کړم زه ورته ما سره یو لغت دی ما دلته لیکلی دی اشتباه شوی درنه کلاس مې 4 اسم ورته ورکړي دا غلط دی 15 اسم ورکړي دي دا به بدل کړي ریپلیس ویت د څه سره بدل کړم درته دا ورور رس چالو کړه چې داسې کلاس سره بدل کړه هغه بیخي مانه غلط شوی دی ښه صحیح یو حرف ریپلیس کړئ ریپلیس کلیک کړه بدلیږي که نه بدلیږي که ټول غواړي یو ثانیه کې بدل کړي ریپلیس آل ټول بدل شو اوس وګوره کم داسې لغت شته نو ریپلیس موږ دې دپاره استعمال دا که فارسي اوسي که پښتو اوسي هر څه چې اوسي صحیح شوه پاتې شوه دا نور فارمټینګ دا ګوره هلته هم کار کوله دلته هم کار کوي یو شی دی لکه څنګه چې موږ هلته استعمال کړو پاتې شوه ګوټو سیټ اپ دا چې دی دې دپاره موږ استعمالو که چېرې تا سره ډېر لیکلي او ته غواړې چې اولې صفحې ته لاړ شي زه اوس ګوره اخري صفحه کې یم راځه دلته ګوټو باندې کلیک ګوره دلته جدا هم راوسته دلته یو ځای هم دی چېرته ځې ګوټو کې زه ورته یم پیج ته ما بوځه کم پیج ته ځې انټر پیج نمبر اولې صفحې ته دا اوله صفحه ده وګوره بره صفحه شته نور نشته زه ورته یم لاین ته لاړ شه کم لاین ته لاړ شي سل لاین شته که نشته سلم لاین وایي بلکل دا لاین چې دی سلم دی چې کوم ځای کې زما اوس کلیک ولاړ دی زه ورته یم چې کومنټ ته لاړ شه بک مارک ته لاړ شه کوم ځای چې ستا خوښ هغه به ولیکې او نمبر به دلته ولیکې هماغه ځای ته ته وړي شارټکټ کې د ګوټو چې ده کنټرول جي ګوټو په څه شروع شوی دی په جي باندې کنټرول جي دا ګوټو دی کنټرول اف فاین دی او کنټرول ایچ چې دی ریپلیس دی پکې دا ډېر مهم دی ګوره شارټکټ سلیکټ آل غواړ ټول لیکل سلیکټ کې سلیکټ شو خو که چیرې ته غواړې ته نه آبجکټ سلیکټ کړې آبجکټ څه ته ویل کېږي دا مو ګورئ لږ درس نور وایي بس خبره خلاص بیا ځای لاړ شي دلته مې لیکلي هم کړي راغلم انزرټ ته یو آبجکټ ته مې شیپونه مې رسم کړو مثلا دا شیپ مې واغستو صحیح شو دا شیپ مې واغستو د دې مې بله کاپي ویستله کاپي څنګه مې ویستله کنټرول مې ونیو شفټ یوه کاپي مې دلته راوستله بله کاپي مې دلته راوستله اوس چې کله زه ورته سلیکټ آل وایم دا خو صحیح ده ټول سلیکټ کوي ما ته صرف هغه پکار دی آبجکټ پکار دی بیا دې کې به سلیکټ آبجکټ باندې کلیک کړي اوس ګوره چې کله ته سلیکشن کوې لیکل ما پکې اغوستي که نه خو صرف چې سلیکټ کېږي آبجکټ سلیکټ شو دا اوس وګوره شیپونه سلیکټ شو لیکل نه دي سلیکټ شوي دې دپاره دا موږ استعمالو ولې سلیکټ کوو دې دپاره سلیکټ کوو که چېرې ته غواړې دا ټول یو اندازه باندې وړکی کړي یا غټ کړي یا ټول یو ګروپ کې ګوره اوس مې چې دا انتخاب کړي ګوره په یو اندازه باندې زه کولی شم دا ټول غټ واړه کړم یا ټول یو ګروپ کړم رایټ کلیک کړم ګروپ ته راځم ورته ګروپ اوس دا یو تصویر شو یو دانه چې ښکته پورته وړي نور هم سره ځي که یو مثلا وړکی کوې سایز یې د نور هم که یو غټی بل هم غټېږي دې دپاره موږ دا استعمالو سلیکټ آبجکټ او ورپسې بل چې دی سلیکټ آل ټیکس وت سیملر فارمټینګ ګوره دلته زه راغلم دا لیکل دي نه دی کوم ځای کې چې ما کلیک کړی دی زه ورته یم چې دې ته وګوره داسې نور لیکل چې هر چېرته هغه ټول انتخاب کا وایي دا ټول یو رقم دي خو که چیرې زه داسې چالو کړم دا لیکل مې کاپي کړو دلته راغلم دا مې واغستو بولډ مې کړ ایټالیک مې کړ اندازه مې ورته غټه کړه اوس کلیک کوم بره دلته ورته هم دې لیکل ته ګوره داسې لیکل چې هر چېرته هغه انتخاب کا دا نور یې ورسره انتخاب کړو که نو دا باید انتخاب نه کړي ورسره پر صورت دا مې بولډ کړو دلته راغلم دې ځای کې مې ورته یو بل رقم سټایل ورکړی دا سټایل مې ورته واغسته اوس مې په دې کلیک کړ ورته دا لیکل ته وګوره چې څومره لیکل داسې سلیکټ کړه نور سلیکټ کړو ورسره نه صرف دا سلیکټ کړو ورسره صحیح ده چې فارمټ یو شي او سلیکشن پین د لپاره ماته موږ استعمالو چې څو دانې تصویران ته راوړي مثلا یو مې دا تصویر واغسته د مثال په توګه یو بله کاپي د دې نه ویستله اوس ته غواړې وګورې چې څومره آبجکټ یې مونږ سره دي سلیکشن پین باندې کلیک کړه ما ته وایي دغه دوه آبجکټ دي دا لرې کړه دا هم لرې کړه که شو کوې او هایډ کوې دې ځای نه کولی هایډ آل شو آل صرف دې دپاره دا مونږ استعمالو دا مونږ سره د هوم ټاب آخري کمانډ چې مونږ پې کار وکړو نو سبا ته به له خیر سره که د خدای رضا په مونوګراف ډیزاین باندې کار وکړو هغه نه وروسته به دا پراپرټیز ته ځو پراپرټیز باندې کار وکړو څوک سوال لري کولی شي سوال وکړي